نن سبا والدین یقین نو که زمونږ پښتو معاشره کې جهالت زیات شوی دی. شرعي طریقه دا ده چې بچی او بچی کله واده کړي دې نه تپوس وکړه تا ته پلان کې ذکر رشته کوي ته ور باندې راضي یې بچی ر تپوس وکړه پلان کې ته تا ورکو په دې ته راضي خوشاله یې که په خوښه باندې دې واده وشي دا مستحب طریقه ده بلکې شریعت دی یو نظر لیدلو اجازه ورکړي مستحب دي دغه حدیث کې راغلي ده فقهاو لیکلي دي باقاعده. زمونږ پښتو معاشره سره پلار ته دا مرخ کاریږي زری د لور نه تپوس کوم زری د بچی نه تپوس کوم دا کوم ذکر راغلی دي بابا ته شریعت ورسته خپل پښتو مخکې کېدلتي مسلمان نه پاتې کېږي په دې ځکه او سبیا ته بیا ټول عمر مشکلات بسر باندې واخلي تکالیف واخلي د ټول عمر رسوي بسر واخلي ور 2 منټو شرم نشي کولای د خپل پښتو د ورمړو کې د میاش کې زور غلم د یو چا دعا ته هغه طالب چې امه مخکې کال ستربندي کړو د ثانیه طالب ور 2 مدرسې د ورمړو کې غټه مدرسه ده د دې الګ او جنې یو بل خو رشتہ دارو چرته ترور زوی لور دغه څه کې سوا د رشتہ ور ولګل د جنې کوړ بار بار ور باندې جرګې وکړي د جنې مور راضي د الګ مور بلار راضي صرف د جنې بلار نو راضي دی نه ورکو هغه په مالدارو بس چرته ګرځي د مالدار ورته د بل چا رشتہ بس راغلي هغه ته ورل لورې ورته ما مور کو ورکړل بزور لکه څنګه چې زمونږ د پښتو معاشره ده اول خو به د لور نه تپوس نه کوو که چېرته په یو زمانه کې په یو کور کې هغه لور د پښتو د جهالت دا رسمونه مات کړي یو بچی دغه رسمونه مات کړي هغه ووایي چې دغه جنۍ زمانه ده خوښه هغه جنۍ ووایي چې دغه هلک زمانه دی خوښ هغه پلار لګېږي هغه بچی لور وجني دا ته څه کې په شریعت ته د شرم درځي نبی علیه الصلاۃ والسلام راغی فاطمه رضی الله تعالی عنها ته ویل فاطمه علي تا یادې ستا خوښه ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه زیات غیرتی کې دي شي داغه نه زیات حیادار کې دي شي هغه د لور نه تبوس کو ته رب شرم درځي فقهاو خو دومره پورې ملکلي دي د یو بالغ عاقل الک او جنۍ د غیر مرزي نه بغیر د مور پلار نشي کولای کې وکړه په زور یو کړه د نکاح نه کیږي نو جلد دعا ته ورلم واقعي څه شوی و د جنۍ کور والا رشتہ د الک کور والا رشتہ لګل جنۍ پلان پر راځي نو بل چاله ورکړه د جنۍ د بل چاته د ورکولو نه بس زهر وس وخړل خودکشي وکړل هغه الک هغه طالبانو ملګرو باندې وځي دعا ته ورغلو لمون سره طالبانو تخصص هم کړل د مولانا عنایت صاحب نور علما ملته دي بل هغه چې کله ویل د جنۍ خودکشي وکړله ول په سباله د الک په مدرسې خبر شو ول مونږ ته وی ول ما ته پته چې خودکشي ډېر لوی ګناه ده خو مالم ژوند او ژوندۍ خو نه راکې چې کومې جنۍ زمانه وجنه زهر وخوړه خودکشي وکړله هغه د دنیا نه لاړه زه دې اوس ژوند تېرو ممکن نه د هغې پسې زهر وخوړه خودکشي وکړل د دواړو پلارانو او رشته داران په یو ځای کې دعا ته ناست وو اوس د ټول عمر ټول علاقه ورباندې خبر شوله ټول علاقه به په دغه پلار باندې لعنت لیږي د 15 منټو شرم چې تا خپله پښتو ځان ته ودرولې وه شریعت ترې رسته کړی اوس به الله ته هم جوابدهي اوس به ټوله دنیا مخې ته هم ته رسوا شوې ته به د دې څه جواب کوې اوس نو کم از کم پښتنو دا حیا لري کوي شریعت را مخکې کوي خپل رسمونه رسته کوي ودونه آسان کوي نکاحونه آسان کوي معاشره کې دا فسادونه دا څیزونه ختم کوي